په موږ باندې د څه وخت دا شی مسلط شوی دی دا زمونږ د انتظامیې د هغې په مس کارکردګۍ باندې دی چې هغې کارکردګي نه کوي خپل کار نه کوي کومه د هغه ډیوټي ده د دې نه مخکې موږ ډي پي او صاحب سره میلاو شو ډي پي او صاحب وایي چې ما ته نومونه راکړئ دا لیسټونه ما ته راکړئ نو موږ چې دا لیسټونه هغه له ورکوو د دې نه مخکې هغې یو کمپین وچلوو د کیمرو باره کې نو د هغې پولیس والا هر پمپ ته او هر ایجنسۍ ته هر ځای ته ورغې او همدا خبره یې کولې چې کیمره ولګوه کیمره ولګوه ما ته څه ضرورت دی زه ورته نامینیشن وکړم فلانې دی فلانې دی د ډي سي سره مکمل د دې ریکارډ شته اے سي ګان راغلي دي جرمانې لګولي دي خو یو اسانه طریقه یو اے سي او پمپ ته لاړه هغه ترې پیمانه مه چک هغو ته تا ترې نوټس شته نه جي نشته سره بند کال کاشي بس خبره خلاصه شوه په دغه طریقه باندې به دا ختمیږي با د سوشل میډیا دور دی او موږ به انشاءالله زموږ هر ملګری د سوشل میډیا په ترو راپاسي او د دې اواز اوچت کړي چې ځکه دا خو زموږ د بچو دا زموږ کاروبار دی او هغه داسې لاړ چې ډېر کته لیول ته لاړ نو موږ به خاص کر زموږ کمزوري د دې انتظامیه ده موږ د انتظامیې ته ویل غواړو چې ستاسو هم یو ډیوټي ده تاسو دې کې یو خپل رول ادا کوئ تاسو وګرځئ ځکه چې لیګل پمپ ته خو اے سی صاحب لا بل کم بیروکریټس د هغې یې راشي پیمانه چک کوي لا هر څه هغې کولی شي مجاز دي خو د ایجنسو ته خو هېڅوک نه ځي د دې پله هر چې کوم دی مخکې رستو شاته هر ځای ترته کوم دی نو غیر قانوني ایجنسي کولاو شوې ده که چا 1500 سیل کوي که 300 سیل کوي یا ټول زمونږ د لیګل پمپونو سیل دی ځکه چې هغه خلک چې هلته ایجنسي ني هغه به دې پمپ ته راځي که نه نو د دې په وجه چې کوم دی نو موږ دا میټینګ دې ته راغوښتی دی چې دې دپاره داسې یو عمل تیار کړو چې یاره که فرض کا دا انتظامیه دا نشي کولی نو بس موږ به دا خپل پمپونه بند کړو دا لیګل به بند کړو دا ایلیګل چلیږي بیا ښه دا ده چې موږ چې کوم دی نو نقصان کوو نو نقصان ولې وکړو ټیکسونه ورکوو هر یو شی ورکوو چې کوم دی نو زمونږ او خبره نشي چې کوم دی اورېدی موږ تیر چې کوم ډي سي صاحب و هغه سره چې کوم دی نو ملاقات هم کړی او دا خبره مو ورته ایښې وه هېڅ عمل درآمد په هغې ونه شو